د ټولو عزیزانو او دوستانو چې راغلي دي په اجازه ډېر خوشحاله یم چې وروسته له تقریبا 2.5 کلو بیا سټیج ته راځم او هغه هم د نوروز صاحب په ټینګار 2-3 خبرې ډېرې جدي غواړم دوستان در سره ولرم. زه په دې باور یم که غوږ ورته ونیسو ډېرې به مهمې او ډېرې به موږ ته په درد وکړي. خو مخکې له دې وفقایي صحیح ده. وایي یو وخت یو پاچاهي وه، په دې پاچاهۍ کې یو عسکر ته وظیفه ورکړې وه چې د شپې له 8 بجو وروسته چې هر څوک ولیدل شو چې د ټنډې ولي هغه ده کوی د شبګردي ده او هر څوک چې په ساحه کې یا په ښار کې یا په کوڅه کې چېرته ولیدل شول په دې ټنډې ولي. نو یو عسکر نوې وظیفه یې اخیستې وه، ډېر بلد نه و په کار. دې په 7 بجو یو کس وایستملی، په 7 بجو 8 بجو پرې وخت نه ورکړی. چا پوښتنه یې کړې وه چې دا دې ولې په 7 بجو مړ کړه؟ خو محکمه تیاره شوې وه، بالاخره قضا او محکمه او قاضي و دا وایي صاحب ما د دې کس کور لیدلی و، لرې و، تر 8 بجو پورې نه شوی رسېدلی. مړ دې کړه چې راځه هسې خو په قانون کې راځي مړ دې کړم. خبره دا ده دوستانو چې نن سبا هغه انسان ځای ته رسېږي ژوند بدلوي او جوړوي چې زده کړې وکړي، چې تحصیل وکړي. په ځانګړي ډول هغه تحصیل هغه زده کړې چې د نننۍ پېړۍ د اوسنۍ دنیا د ټکنالوژۍ د AI د مصنوعي هوش او د مدرن ژوند سره په خوا کې د معنوي ژوند سره برابرې او تنظیم شي. اجازه راکړئ دا درته ووایم دوستانو چې اوس په نړۍ کې د خلکو تلاش او د خلکو هڅه دا ده چې د خپل نسل او د خپلو بچو او د خپلو ځوانانو د مهارتونو او د مډرن زده کړو په برخه کې ډېره سرمایه ګذاري وکړي. یو 2-3 خبرې به لږ پاکې سپینې سره وکړو. افغانستان له هغو شعارونو نه راوتلې چې د اسیا زړه ده، له هغو تاریخي کیسو راوتلې چې 15 کلن تاریخ لري یا کته پورته تغییر هم نه کوي. 100 کاله کېږي چې موږ 15 کلن تاریخ لرو. له هغو نه راوتلې له ټولو معدنونو او ټولو کیسو راوتلې افغانستان یو خوار، یو بیچاره او یو غریب ملک ده. د افغانستان ګڼې برخې هغه ډول چې موږ تاسو ته ویل کېږي، تشریح کېږي، توضیح کېږي او شعار راکول کېږي، هغسې نه دي دوستانو. په ډېرو برخو کې موږ په ګڼو برخو کې په ګڼو مسایلو کې ستونزې لرو. لومړۍ مسله د دې وطن جغرافیه ده. 15 تر 18 فصلو کې ځمکه د موږ زراعت د دوستانو مساعده نه ده. که موږ لافې وهو یا ډاډه یو چې دا وطن له معدنو نه ډک ده، له طلا ډک ده، له زمرده ډک ده، له دې ډک ده، له هغه ډک ده، هغه هم فني خلق ته ضرورت لري دوستانو. که یې په چین او په بل راباسي په نیمه یې درته راباسي. درېیمه مسله د ټکنالوژۍ ده. افغان نسل، افغان ځوان، افغان بچی له نننۍ پېړۍ سره ډېر همغږی نه ده. اوس افغان ځوان په ورځ کې $1.5 لاسته راوړي او یو بل ځوان چې په جاپان کې ژوند کوي یا په امریکا کې ژوند کوي یا په انګلیس کې ژوند کوي، هغه د ورځې $2 تر $15 پورې معاش لري یا پیسې لاسته راوړي. علت دا ده چې د نن پېړۍ ټکنالوژي، امکانات، هوساینه، تجارت، ژوند لږ بدل شوی، لږ بدلون پیدا کړی. زه ډېر خوشحاله یم چې نن په داسې یوې تجارتي یا بزنس یا په ایجوکیشن یا تحصیل کې د داسې مرکز افتتاح کېږي چې په هغې کې به ګڼ ځوانان په ګڼو مهارتونو سمبالیږي او ژوند به سره له دې چې معنوي ده، ارزښتمند ده، مادي او د نننۍ پړۍ په اساس برابر او جوړېږي. زه په دې ډېر خوشحاله یم. اوس د درېیمې نړۍ هېوادونو ته لکه افغانستان، پاکستان، ایران، تقریبا هند اړینه ده، ضرور ده چې خپل نسل په زده کړو سمبال کړي. ځکه زراعت خو د هغسې څه، معدن د هم هغسې سول،
اقلیمي بدلونونه دي کله په زلزله کې ونې ټپېږي راځوړن دي دې خواته وي خواته دی کله سیلابونه راځي او دولت امکانات له دولت سره مرستې هغه کیسې هم خو تاسو ته خپله معلومې دي په داسې وضعیت کې موږ دې ته ضرورت لرو چې خپل نسل په نویو زده کړو په ښو زده کړو سمبال کړو دغه ډول هڅې له بده مرغه په نورو ځایونو کې ډېرې نشته یو نیم کس لکه نوروز صاحب یا ځینې نور دوستان دې خواته او دې خواته زحمت باسي خواري کوي کار کوي او تاسو ته زمینه مسایي زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته ګڼې خویندې هم راغلي دي چې په دې درسونو او پروګرامونو کې به ګډون وکړي ګڼ وروڼه هم راغلي دي او دا یو د خوشحالۍ ځای ده دا ولې وایم دا خبره ځکه کوم دوستانو اوس تېر کال یو سروې وسوه په دې سروې کې وویل چې د هند دولت د هند ځوانانو په 2022 کال کې هند ته نږدې 100 میلیارده ډالر لګلي وو د افغانستان کلنۍ بودیجه البته د اوسني دولت بودیجه هر کال 2 میلیارده 200 میلیونه 2 میلیارده کله 3 میلیارده تاسو فکر وکړئ د هند ځوانانو خپل ملک ته تېر کال 100 میلیارده ډالر لګلي زه په دې باور یم که موږ خپل نسل ښه وروزو ښه یې سمبال کړو په ځانګړي ډول په نویو علومو په موډرن علومو په مصنوعي هوش سمبال نسل کولی شي چې نړۍ له نسل او خلکو سره په خوا کې موفقه او بریالی اوسي که نه افغان انسان به له ټولنیز اړخه خو به تاسو ګورئ چې ارزښت نه لري 2000 کسه په هرات کې مري ډېرې زیاتې موسسې هغه نه ورکوي ارزښت نه ورکوي حتی په کوردینه موسسې نه ورزیاته مرسته نه کوي څوک برعکس په یو بل هېواد کې که 2000 کسان یا 3000 کسان مړه شي تاسو به برخورد به څنګه وي څه ډول برخورد وي دوستانو تاسو وایئ تاسو فکر وکړئ په آلمان کې 2000 کسان مري څه به وشي له ټولنیزه اړخه د ارزښت دومره راټیټ شوی ده له اقتصادي اړخه هم خو 1.5 ډالر عاید لري له سیاسي اړخه خو په دنیا کې څوک په رسمیت نه پېژني نور اړخونه یې هم همداسې درسنجوه په داسې وضعیت کې زه فکر کوم چې د افغانستان ډېره بودیجه ډېر زحمت او ډېره خواري باید په ځوان نسل وشي دا ځوان نسل باید هم دلته تربیه شي د افغانستان لپاره او هم باید موږ نړۍ ته افغان ځوانان تربیه کړو داسې یې تربیه کړو لکه هند څه تربیه کړي لکه ترکیې څه تربیه کړي لکه ایران څه تربیه کړي موږ هره ورځ د اوبو خبرې کوو تاسو پوهېږئ موږ په ټول افغانستان کې د اوبو متخصص نه لرو ګورئ نن سبا تاسو ښه پوهېږئ ګورئ دولت هم د ملایانو ده که نه څومره ډېر ملایان لرو موږ په میراث کې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې د میراث یو متخصص نه لرو په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې موږ متخصص ته سپیشلیست ته داسې یو کس ته چې زحمت وباسي خواري وکړي ضرورت لرو او دا وطن به ما او تا آبادوو ښه بل څوک یې نه راته آبادوي او اړینه هم نه ده چې موږ له دوی نه توقع وکړو چې راته آباد شي بنان 2 او 3 خبرې ډېرې ضروري دي زه فکر کوم له ټولو لیکچرونو له ټولو کتابونو له ټولو بحثونو را دې خواته هر افغان درې ډېرې مهمې دندې یا موخې لري لومړی تحصیل دویم کار دریم هم ګډ ژوند یا کورنی ژوند په دې برخه کې باید افغان ځوان ډېره خواري وکړي پرته له دې هېڅ ارزښت نه لري هېڅ کومک نه درسره کوي د توکو په تول کې د ډېرو عادي انسانانو په تول کې په ډېر د اهمیت ډول په نړۍ کې پېژندل کېږي او په همدغه سترګه به درته کتل کېږي که غواړې چې له دنیا سره سیال سي له دنیا سره همغږی سي ته هم ټکنالوژي ولرې ته هم ډرون ولرې ته هم یو وخت کې اټوم ولرې خدای دې هېڅ وخت نه راکوي موږ ته اټوم ته هم ډېر پرمختللی واوسې نو خواري او زحمت پکار ده تلاش پکار ده زه ډېر افتخار کوم ډېر خوشحاله یم چې په داسې غونډه کې نن ګډون کوم چې هلته یو ډېر ښه مرکز او یو ډېر ښه سنټر یا دفتر یا یو ډېر ښه کار افتتاح کېږي او په دې کې به موږ باید له نوروز صاحب نه ډېر منندوی اوسو
سره له دې چې ما نوروز ډېر مشکلات سره لرو خو بیا به هم ترې منندوی واوسو دی د خدای کامیاب ولري دی د خدای موفق ولري کار کوي زحمت کوي تلاش کوي او دا خواري او دا زحمت باید موږ په لیمو ومنو د سره باید ملا وتړو زه په همدې خاطر چې د دلته مرکز جوړ کړی او افتتاحي یې راکړم زه ډېر وخت کې تاسو پوهېږئ ډېر وخت کې نه سیمینار ورکوم نه په رسنیو کې یم او نه نورو چارو سره ډېر یم هم کور کې ناست یم درس وایم سبق وایم موږ باید د تشویق کړو دوستانو له دغه وجود نه او له دغه حضور نه معلومېږي چې تاسو غواړئ ژوند وکړئ او ډېر ښه ژوند وکړئ تاسو د دې لیاقت لرئ زه په دې باور یم او په ډېرو ځایو کې مې لیدلي زه په هند کې راغلم د انګلستانه ما ډېر انګریزان ولیدل ما ډېر ایرانیان ولیدل په ډېرو ځوانانو کې په ډېرو خلکو کې په ډېرو نسلونو کې ما د افغانانو په اندازه انرژي ولیدل د افغانانو په اندازه روحیه چې دوی څومره غواړي موفق واوسي څومره غواړي کامیاب واوسي څومره غواړي ډېر ښه مسایل ټچ کړي لمس کړي او لاس یې راوړي دا روحیه ما په ډېرو ځوانانو کې ولیدلې ده خو له نیکه مرغه تاسو سره شته په دې برخه کې چې کار تحصیل کار او ګډ ژوند موافقه دا د یو انسان ډېر مهم او دایمي مسلې او خبرې دي په دې لاره چې موافق واوسئ خوشحاله واوسئ زه به خپل همیشنی درازه فانی شعر ووایم چې با هر دلی که شاد شود شاد می شوم آباد هر کی گشت من آباد می شوم در دام هر کی رفت شریک غمش منم از بند هر کی رست من آزاد می شوم با هر دلی که شاد شود شاد می شوم آباد هر کی گشت من آباد می شوم سلامونه ټولو ته د الله سبحانه وتعالی سلامتي رحمت او برکت پر تاسو ټولو وي زه فقط 2 دقیقې خبرې کوم ځکه زما یوه خپرونه ده نه غواړم کنسل شي په ما خپرونې ډېرې ګرانې په عین حالت کې غواړم یو څه ووایم چې استاد نوروز لومړی ځل د افتتاحیه کې پرزنټیشن جوړ کړی یعنې دا یوازې افتتاحیه نه ده برعکس تاسو دلته یو څه زده کولی هم شئ تر ډېره حده پورې په موږ ځکه ګران دی چې ځوانانو ته کار کوي او زما شخصا ټول ځوانان خوښېږي پس د استاد نوروز د یولرنا او د ده د شخصیت په اړه تاسو ته نقل درکوم وروسته د هغې دا ځای پرېږدم او ځم ځکه خپرونه لرم او زه بخښنه غواړم چې دا کار کوم ولې کوم څه چې زه تاسو ته وایم هغه اصل هدف د دې دفتر په شرط د دې چې تاسو یې وغواړئ که یولرنا کې تاسو دغه اهدافو ته خپله ونه غواړئ ورسېږئ تاسو څوک نه رسېږئ که ته کار ونه کړې استاد نوروز پروا نه لري بس که ته کار وکړې در سره دی ښه څه کوو زه فکر کوم ټول چې دلته راغلي په ابتدا کې اولویت دا دی چې پیسې پیدا کړي ځکه که زما مورکۍ کور کې ناسته وي او وږي زما پلار کراچۍ چلوي او ما ته پیسې راکوي چې ته درس ووایه زما ورونه د خارج نه په دې نیت ما ته پیسې رالېږي چې زه ځان له یو څه جوړ کړم اوس که دا هر که ډاکټري که انجینري که استادي هره بلا شي که ای آی اما اصل هدف دا دی چې حلاله روزي لاسته راوړئ او تاسو په 4 لارو حلاله روزي لاسته راوړی شئ پرته د دې نه هېڅ بله لاره نشته او دا 4 لارې متاسفانه باید وایم چې په اوسني شرایطو کې یوازې په یولرنا کې تاسو موندلی شئ زه تر ډېره حده پورې مارکیټینګ نه کوم زما تر ډېره حده پورې ویډیوګانې او خبرې بزنس بیس نه دي استاد نوروز ما ته کوم پیسې نه راکوي د دې کار د خاطره ولې زه فقط غواړم خپلو ځوانانو ته د یولرنا راز ووایم ځکه زه ځوانانو سره شدیده مینه لرم اوله لار سیل یور ټایم تاسو خپل وخت باید خرڅ کړئ که غواړئ پیسې لاسته راوړئ څه معنا د 8 نه کار کوئ تر 5 پورې تاسو وخت خرڅوئ یولرنا تاسو ته زمینه د دې مسایده کړې چې تاسو راشئ کښېنئ دلته خپل وخت ضایع کوئ په شرط د دې چې پیسې لاسته راوړئ پس کله هم چې تاسو یولرنا ته راځئ لومړی فکر مو باید دا وي چې انټرنټ مفت لرئ زه فکر کوم وای فای مو مفته ده کمپیوټر مو په مخ کې مفت پروت دی څنګه د خپل وخت په ضایع کولو سره د خپل وخت په خرڅولو سره پیسې پیدا کړئ دوم سیل انفارمیشن تاسو باید خپل معلومات خرڅ کړئ ستاسو کوم یو دلته مهارت لري مثلا زه ډاکټر یم زه پر یوټیوب راځم
طبي ویډیوګانې جوړوم او د دې طبي ویډیوګانو په واسطه شاید په یوټیوب کې زه پیسې لاسته راوړم. اوس ما د یوټیوب پیسې ماته نه راځي چې دې نه ټولو خاطر جمع کړم. زما د یوټیوب پیسې فنډرایز کېږي او بل څه ده. اما تاسو دلته که راځئ او یو مهارت لرئ او استاد نوروز ګیټ کوم یو ښېګڼه درته وایم دا سړی رئیس دی دا اوس دلته ولاړ و هلکانو ته ویلې چې څنګه سکن وه بس دا یوازینی هغه رئیس دی چې اکسس ورته ډېر ساده دی. ته مهارت لرې کولی شي خپل مهارت خرڅ کړي کښېنه استاد نوروز سره. زه فکر کوم یو کال مخکې زه راغلی وم استاد نوروز ته مې ویلې زه ویډیوګانې جوړوم ویل ټول سټوډیو ستا ما ثبت کوه پس معلومات مو خرڅ شي. دریم خبر سرویس یا پروډکټ ولرئ. که چېرته تاسو خپل وخت نشئ خرڅوی که خپل معلومات نشئ خرڅوی حداقل سرویس یا پروډکټ ولرئ. څه لرئ چې خلک یې واخلي. مثلا زه په کلینیک کې شخصي د مقوي خوړو یوه فابریکه لرم او د مقوي خوړو یو پروډکټ لرم چې خلکو ته یې خرڅوم. هم خپل معلومات خرڅوم علاج یې کوم هم په خپله نسخه کې ورته هغه پروډکټ لیکم. اوس استاد نوروز څه کوي د دې درې واړو نه په ګټې اخیستو سره دی خپله مدیریت کوي. هم وخت خرڅوي هم معلومات خرڅوي هم پروډکټ خرڅوي. دی وخت څنګه خرڅوي؟ مثلا تاسو دلته راځئ اډمیشن کوئ یو ساعت چې په یو ساعت کې درس ووایئ ده ستاسو وخت واخیست په بدل کې پیسې پیدا کوي. دوم خپل معلومات خرڅوي په یو ساعت کې چې تاسو راځئ کښېنئ تاسو ته یو څه در زده کوي. دریم یولرنا خپله پروډکټ یا یو سروس دی او دا درې واړه یې مدیریت کړي نن دې ځای ته رسېدلی او زه فکر کوم د تاسو دپاره دا غوره چانس دی چې عین کار وکړئ. نو انشاءالله چې د دې نه استفاده تاسو کړي زه بیا بخښنه غواړم چې په نیمه کې هر څه پرېږدم. اما لطفا دا موضوع په یاد وساتئ او لطفا دا سړی چې دلته نن تاسو سره په ګډه ناست دی عادي دی راونیسئ. که معلومات لرئ معلومات خرڅ کړئ که وخت لرئ وخت مو چې دی دلته باید انویسټ کړئ او که کوم سروس لرئ دلته یې ووایئ باور وکړئ زمینه یې درته مساعدوي. دا چې ماته زمینه نه ده مساعده کړې خیر اما تاسو ته یې مساعدوي. د ټولو نه مننه کوم کور مو آباد سلامت اوسئ ښه وخت